نن پنځشنبه د اکرب د میاشتې 25مه نیټه د محصل د نړیوالې ورځې سره سمون خوري. دا ورځ هلمند کې بوس خصوصي پوهنتون د یو لړشاندار مراسم په ترڅ کې ولمانځل. لمانځغونډې ته د دې خصوصي پوهنتون رئیس وویل چې دوی په ډیرو سختو شرایطو کې زده کړې کړي او په وینا یې اوس د زده کړو لپاره ښه زمینه مساعده ده. نو زده کړیالان باید کوشش وکړي چې د زده کړو په مټ ځان تر خپل هدف پورې ورسوي. هلمند کې بوس خصوصي پوهنتون داسې مهال د محصل نړیواله ورځ لمانځي چې څه باندې یو کال کېږي چې د ښځینه زده کړیالانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې بندې دي چې ورسره په زرګونه ښځینه زده کړیالانې له لوړو زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د ځورولو، نیولو او له دې هیواده د جبري ایستلو د بهیر د ژر درېدو غوښتنه کړې ده او دا یې د نړیوالو ژمنو نقض بللی دی. دغه سازمان تېره ورځ د پاکستان حکومت ته په یو استول شوي لیک کې ویلي چې په دې هیواد کې د بې اسناده افغان کډوالو د ځپلو او خپل سره نیولو لړۍ چټکه شوې چې له امله د کورنۍ غړي، ماشومان، ښځې، نارینه او سپین ږیري له یو بل سره جلا شوي دي. په لیک کې د هغه افغان کډوالو د ازادۍ غوښتنه شوې ده چې د اسنادو د نه لرلو په تور پاکستان بندیان کړي دي. دغه راز د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې پاکستاني چارواکو د کډوالو د ساتنې مرکز ته دوی ته د هیڅ شي د وړلو اجازه نه ده ورکړې. د بهرنۍ چارو سیاسي مرستیال کاپیسا کې یوې غونډې ته ویلي چې افغانستان کې کافي اندازه اوبه شته او سرپرست حکومت یې د ښه مدیریت وړتیا لري. نوموړي زیاته کړې چې راتلونکي 10 کلونو کې به د افغانستان د اوبو ارزښت له پټرولو هم زیات شي. دوی وایي نور موږ خپلې اوبه چاته نه ورکوو او نه یې هم چاته ورپرېږدو. هغه دغه راز ویلي چې د سرپرست حکومت په راتګ سره په هیواد کې جنګ او زورواکي پای ته رسېدلې، د افغانانو ترمنځ ملي یووالی لا ټینګ شوی او ډلې ټپلې له منځه وړل شوي دي. د ده په وینا سرپرست حکومت هیڅ چاته د افغانانو ترمنځ د نفاق او په هیواد کې د ګډوډۍ اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن په دوحه کې د قطر له ملي لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي دی چې دغه لوبه د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مقدماتو لوبو د دویم پړاو په ترڅ کې ترسره کیږي. له قطر سره دې لوبې ته په افغان لوبډله کې څو نوي لوبغاړي شامل شوي دي. د افغانستان د فوټبال د ټیم روزونکي اشلي مایکل ویلي لوبډلې دې لوبې ته ښه تیاری نیولې دی. د اسیا جام له اتل سره له لوبې ویره نه لري. د افغانستان ټیم په دې پړاو کې له قطر، کویت او هند سره په یو ګروپ کې دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وايي په دې اړه نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. کله چې له جو بایدن څخه په سان فرانسیسکو ښار کې له شي جین پینګ سره تر 4 ساعته خبرو اترو وروسته په یو خبري غونډه کې وپوښتل شو چې آیا لا هم باور لري چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. د ویل هغه یو دیکتاتور دی او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن دی او د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري.